په ساختمان جوړونه کې 20 ډوله بیمونه. د افغان ساینس یوټیوب چینل درنو کتونکو، که غواړئ چې له اسلامي ساینسي، علمي، تحقیقاتي، انجینري، ادبي او نورو جالبو معلوماتو څخه خبر شئ، د افغان ساینس یوټیوب چینل سره پاتې شئ او د مهربانۍ له مخې زموږ چینل سابسکرایب او ویډیوګانې مو له خپلو ملګرو سره شریکې کړئ. د ودانیو او ساختمانونو په جوړولو کې بېلابېل ډول بیمونه کارول کېږي. بیم افقي ساختماني عنصر دی چې د عمودي بارونو، عرضي قوو او کږونکو مومنټونو پر وړاندې مقاومت لپاره جوړیږي. د بیمونو په اوږدو کې پر دوی وارد شوي بارونه انجامي نقطو کې دیوالونو، پایو، تهدابونو او نورو برخو ته لیږدول کېږي. په دې ویډیو کې په ودانۍ جوړولو کې بېلابېل ډول کارېدونکي بیمونه نظر د هغو اتکاو، عرضي مقطعو، شکل، اوږدوالي او موادو ته تر بحث لاندې نیسو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دغه بیمونه نظر لاندې شرایطو ته درجه بندي شوي دي. لومړی، د اتکایي شرایطو پر اساس. دوهم، د ساختماني موادو په اساس. دریم، د عرضي مقطع د شکل پر اساس. څلورم، د هندسي جوړښت پر اساس. پنځم، د تعادل د شرایطو پر اساس. شپږم، د جوړولو د میتود پر اساس. او یو شمېر نور. د اتکایي شرایطو پر اساس بیمونه په لاندې ډول تر څېړنې لاندې نیسو. لومړی، ساده اتکایي بیم یا سمپلی سپورټډ بیم. دا د ساختماني عناصرو تر ټولو ساده شکل دی چې دواړه انجامونه په اتکاو باندې پراته وي او آزاد دوران کولی شي. په یو انجام کې پن اتکا لري او په بل انجام کې رولر. د ورکړل شوي بار له مخې کولی شي د عرضي قوو او کوږوالي پر وړاندې ودرېږي. دوهم، فکس انجامي بیم یا فکس بیم. دا ډول بیم په دواړو انجامونو کې فکس وي او د دوران پر وړاندې مقاومت کوي. دې ته بیلټ ان بیم هم ویل کېږي. فکس انجامونه پرته له عکس العمل فکس مومنټونه هم تولیدوي. دریم، کنسولي بیم یا کانټلیور بیم. که یو بیم په یو انجام کې فکس وي او بل انجام کې آزاد وي، دې ته کنسولي بیم وایي. د کنسولي بیمونو په ورکولو سره د وتلو کړکیو، بالکونونو او دې ته ورته برخو جوړول اسانه کېږي. څلورم، مسلسل بیمونه یا کانټینیوس بیمز. هغه بیمونه دي چې د هغې په ټول اوږدوالي کې له دوه زیات اتکا وجود لري. د ساختماني موادو پر اساس بیمونه په لاندې کټګوریو ویشل شوي دي. پنځمه شمېره، اوسپنیز کانکریټي بیمونه رینفورسډ کانکریټ بیم. دا بیمونه له کانکریټ او فولادي سیخانو څخه جوړیږي. شپږم، فولادي بیمونه یا سټیل بیمز. دا له فولادو څخه جوړیږي او بېلابېل ځایونو کې کارېدی شي. اوومه شمېره، لرګین بیمونه یا ټیمبر بیمز. دا ډول بیمونه پخوا له لرګیو جوړېدل، مګر اوس یې کارول د پام وړ نه دي. اتمه شمېره، مرکب بیمونه کمپوزیټ بیمز. مرکب بیمونه له دوه بېلابېلو موادو څخه جوړیږي، لکه فولاد، کانکریټ. بېلابېلې عرضي مقطع سره یوځای کېږي او کارول کېږي. د عرضي مقطع د شکل پر اساس بیمونه په لاندې کټګوریو ویشل کېږي. نهمه شمېره، مستطیلي بیم یا ریکټنګولر بیمز. دا ډول بیم عرضي مقطع په پراخ پیمانه په اوسپنیز کانکریټي ودانیو او ساختمانونو کې کارول کېږي. لسمه شمېره، ټي بیم یا ټي سیکشن بیم. دا ډول بیم معمولا له اوسپنیزو کانکریټو یا ریښ ډوله له سلب سره جوړیږي. جلا ټي بیم د دې لپاره جوړیږي څو د کانکریټو فشاري مقاومت لوړ کړي. سربیره پر دې سرچپه ټي بیم هم کېدای شي نظر د ورکول شوي بار غوښتنو ته هم جوړ شي. 11مه شمېره، ال بیم یا د ال مقطع لرونکی بیم ال سیکشن بیم. دا ډول بیم معمولا د اوسپنیزو کانکریټو په محیطي برخه کې په یو ریښ ډول جوړیږي. د فولادي بیمونو عرضي مقطع په لاندې ډول ویشل شوي دي. فولادي بیمونه بېلابېل ډول عرضي مقطع لري. هره مقطع خپل ځای کې خپلې ګټې لري. مربعي، مستطیلي، دایروي، آی ډوله، ټي ډوله، اچ ډوله، سی ډوله او نور ډول عرضي مقطع لري. د هندسي جوړښت پر اساس بیمونه په لاندې کټګوري ویشل شوي دي. 12مه شمېره، سیده بیم یا سټراید بیم. کوم بیمونه چې سیده او مستقیم پروفایل ولري سیده بیم ده. په ساختمانونو کې ډیری یې سیده بیمونه وي. 14مه شمېره، ګول بیم یا کارو بیم. د ګول پروفایل لرونکی وي او په ګول ودانیو یا د ودانیو په هغه ځای کې چې ګول وي هلته کارول کېږي. 14مه شمېره، نری کړی شوی بیم یا ټاپریډ بیم. که د یو بیم په یو انجام کې لوړوالی او یا پلنوالی زیات او بل انجام کې راکم شوی وي، نری کړی شوی بیم بلل کېږي. د تعادل د شرایطو پر اساس بیم په لاندې کټګوریو ویشل شوی دی. 15مه شمېره، ستاتیکي مین بیم یا سټیټیکلی ډیټرماینډ بیم. د ستاتیکي مین بیم د تعادل شرایط کېدای شي په یوازې ډول د اتکایي عکس العملونو د پیدا کولو لپاره وکارول شي. د بېلګې په ډول د نامعلوم عکس العملونو شمېر مساوي دی د معادلو له شمېر سره. 14مه شمېره، ستاتیکي نه مین بیم یا سټاټیکلی انډیټرماینډ بیم.
د نامعین ستاتیکي بیم لپاره یوازې تعادل شرایط بسنه نه کوي څو د بیم عکس العملونه پرې حل شي. نو د داسې بیم تحلیل د معین ستاتیکي بیم په پرتله پیچلی وي. د جوړونې د میتود پر اساس بیمونه په لاندې کټګوریو ویشل شوي دي. 18مه شمېره په ساحه کې کانکریټیزه شوی بیم یا کاسټ ان سایټو کانکریټ بیم. دا ډول بیم د پروژو په ساحه کې کانکریټیزه کیږي. لومړی ورته قالب جوړیږي او بیا تازه کانکریټ قالب ته ورچول کیږي او پرېښودل کیږي څو قالب کې سخت شي. بیا پرې بار اچولو ته اجازه ورکول کیږي. 18مه شمېره مخکې جوړ شوی کانکریټي بیم یا پریکاسټ کانکریټ بیم. دا ډول بیم په فابریکه کې جوړیږي. نو د جوړولو شرط هم د ساحې شرایطو په پرتله ډیر کنټرول وي. نو د داسې بیم کیفیت هم لوړ وي. بیلابیل ډول ارضي مقطع لري لکه ټي بیم، غبرګ ټي بیم، سرچپه ټي بیم او داسې نور. 19مه شمېره متشنج شوی کانکریټي بیم پریسټریسډ کانکریټ بیم. دا ډول بیمونو کې وړاندې له دې چې په بیم بار واچول شي یو شمېر سټرنډونه پکې له وړاندې متشنج کیږي. متشنج شوي بیمونه په مخکې متشنج شوي کانکریټي بیمونو او وروسته متشنج شوي کانکریټي بیمونو باندې ویشل کیږي. 20مه شمېره ژور بیم یا ډیپ بیم. ژور بیمونه هغه بیمونه دي چې زیات ژوروالی لري او د هغه د اوږدوالي او ژوروالي نسبت له 4 څخه زیات وي. بار لوی اتکاو ته د فشاري قوو په واسطه لیږدوي او بار او عکس العمل یو ځای کوي. بالاخره د نسبتي اوږدېدو ویش په دې بیمونو کې په پام کې نه نیول کیږي. د افغان ساینس یوټیوب چینل درنو کتونکو، که غواړئ چې همدا ډول نورې معلوماتي او خوندورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ، د دې لپاره زموږ د چینل ملاتړ وکړئ. د ملاتړ لپاره همدومره بس ده چې زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او د دوستانو سره مو شریکه کړئ. هیله ده دا کار د مهربانۍ له مخې ترسره کړئ. او که تاسو د ویډیو په هکله کوم نظر لرئ نو په تبصره کې ولیکئ. ستاسو نظریات موږ ته د قدر وړ دي. همدارنګه کولی شئ په ټولنیزو رسنیو کې هم له موږ سره په اړیکه کې شئ.